د خدای په نامه سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د نوي درس لپاره چمتو اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تیر درس کې موږ تحمض یا اکسیدیشن او د سون یا کمبسشن په اړه وویل چې څه رقم اصطلاحات څه معنا لري او موږ مثالونه یې هم کار کړ. ګرانو زده کوونکو، نن موږ د ارجاع په اړه وایو چې په اویایمه پاڼه کې یو ارجاع یا ریډکشن. ګرانو زده کوونکو، ارجاع یا ریډکشن چې دا د تحمض یا هماغه اکسیدیشن سرچپه عملیه ده. یعنی په تحمض کې موږ وویل چې اکسیجن نصبول او هایدروجن اخیستلو ته څه وایي؟ اکسیدیشن یا هم تحمض وایي. نو ارجاع څه ده ګرانو زده کوونکو؟ ارجاع چې ده په یو مرکب کې هایدروجن نصبول او اکسیجن اخیستلو ته ارجاع یا ریډکشن وایي. بل موږ ویلی وو چې په تحمض کې د مثبت چارج لوړېدو ته اکسیدیشن وایي. اوس ارجاع یا ریډکشن د منفي چارج لوړېدو ته څه وایي؟ ارجاع یا ریډکشن وایي. یعنی کله چې په یو عملیه کې یو اتوم خپله هماغه الکترون له لاسه ورکړي نو مثبت چارج اخلي، نو هماغه چې اخلي نو د هغه چارج چې څه ده ګرانو زده کوونکو؟ منفي کیږي، چې همدې عملیې ته بیا ارجاع یا ریډکشن وایي. مثلا ګرانو زده کوونکو، کاپر اکساید چې خپله یو مرکب ده، نو کله چې دا هایدروجن سره تعامل وکړي نو دلته هایدروجن نصب کیږي او اکسیجن اخیستل کیږي، نو همدې عملیې ته څه وایي؟ ارجاع یا ریډکشن. مثلا دلته لیکو، مثلا کاپر اکساید جمع هایدروجن. نو ګرانو زده کوونکو، دلته دا څه کیږي؟ دلته دا هایدروجن دا اکسیجن بې ضایع کوي، یعنی دا اخلي، نو دا هایدروجن سره دا اکسیجن نصب کیږي چې په پایله کې اوبه د دې نه جوړیږي. اوبه او کاپر هم یوازې پاتې کیږي. نو همدې عملیې ته څه وایي ګرانو زده کوونکو؟ همدې عملیې ته ارجاع یا ریډکشن وایي. مثلا ګرانو زده کوونکو، سودیم او کلورین. سودیم جمع کلورین. دا چې دا په نارمل حالت کې ګرانو زده کوونکو د دوی چارج څه دی؟ منفي دی، یعنی خنثی دی. مګر کله چې دا دواړه تعامل کوي نو سودیم کلوراید د دې نه جوړیږي. دوه دلته لیکو، دوه هم دلته. نو په دې کې دا منفي د دې مثبت چارج ده او د دې هم منفي چارج ده. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته دا صفر وو نو منفي چارج پیدا که، او دا دلته صفر وو مثبت چارج پیدا که. نو هماغه چې موږ ویلی وو چې منفي چارج چې څه کیږي؟ لوړیږي. نو دلته دا کلورین څه شو؟ ارجاع شو. او دا سودیم چې موږ ویلی وو چې مثبت چارج لوړیږي، نو هغه عملیې ته څه ویل؟ اکسیدیشن یا تحمض. نو په دې کې دا تحمض یا اکسیدیشن ده او دا څه ده؟ ارجاع یا ریډکشن ده ګرانو زده کوونکو. مثلا تاسو په کتاب کې هم یو مثال ده ګرانو زده کوونکو، هغه موږ کاروو چې پروپین ده. کله چې په پروپین کې هایدروجن نصب شي نو هماغه دوه ګونې رابطه چې ده هغه له منځه ځي او یو ګونې رابطه د هغه نه جوړیږي. نو ګرانو زده کوونکو، مهمې څه ده؟ کله چې یو غیر مشبوه هایدروکربن نو دا ارجاع شي، د هغه نه یو مشبوه هایدروکربن لاسته راځي. مثلا دلته څه ده؟ پروپین ده، CH3 رابطه CH دوه رابطه CH2. نو دا څه ده ګرانو زده کوونکو؟ د دې نوم پروپین ده. دا یو خپله یو څه ده؟ الکین. د څه نه موږ پوهیږو؟ د دوه ګونې رابطې نه موږ پوهیږو چې دا یو څه ده؟ الکین ده. نو کله چې په دې کې هایدروجن نصب شو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ هایدروجن لیکو، نو نتیجه یې بیا دلته لیکو ګرانو زده کوونکو. نو دا هایدروجن دا څه کیږي؟ دا دوه ګونې رابطه له منځه ځي او یو هایدروجن دلته نصب کیږي، یو هم دلته. نو په پایله کې د دې نه څه جوړیږي ګرانو زده کوونکو؟ CH3 خپله هماغه CH3 ده. نو دلته CH یو هایدروجن چې د دې راغله دلته نصب شو نو څه کیږي؟ CH2 رابطه. دا دوه ګونې رابطه له منځه ځي، یو ګونې رابطه د دې نه جوړیږي او بل هایدروجن هم دلته نصب شو CH3. نو دلته اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو، کاربن 3 دلته هم څلور رابطه شو، دلته هم دا هم څلور پوره شو، دلته هم څلور پوره شو.
ښه ګرانو زده کوونکو پروپین چې خپله یو غیر مشبوع هایدروکاربن و د هغه نه پروپان لاسته راغله پروپان چې دا څه ده یو مشبوع هایدروکاربن ده همداسې ګرانو زده کوونکو ډېر مثالونه دي مثلا موږ په ایتین کې د ایتین مثال کار وکړو ایتلین چې څه رقم د هغه نه څه لاسته راځي د هغه نه ایتان لاسته راځي هماغسې چې اوس موږ مثال کار وکړو یو بل مثال تاسو په کتاب کې نه ده ګرانو زده کوونکو نو دا خپل کتابچه کې یاداشت کړئ CH2 رابطه CH2 نو د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو دا خپله یو الکین ده د دې نوم څه ده ایتلین نو کله چې په دې کې هایدروجن نصب شو اوس خو تاسو پوهیږئ چې یو هایدروجن دلته نصب کیږي یو هم دلته نصب کیږي نو په پایله کې څه جوړیږي دلته CH3 رابطه دا خو ماتیږي یو رابطه پاتې کیږي CH3 نو دا یو غیر مشبوع و د هغه نه کله چې دا ارجاع یا ریډکشن شو د هغه نه څه لاسته راغله یو الکان یا مشبوع هایدروکاربن لاسته راغله همداسې بل مثال ګرانو زده کوونکو مثلا اسیتلین مونږ کاروو درې ګونې رابطه لري نو په دې کې CH3 رابطه CH د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو د الکاین لومړنی مرکب ده چې د دې نوم اسیتلین ده نو کله چې دا هایدروجن دا ریډکشن شي یا ارجاع شي نو کله چې دا راځي دلته دا رابطه ماتوي د دې نه آیا په مستقیم ډول مونږ کولی شو د دې نه یو مشبوع هایدروکاربن لاسته راوړو نه مونږ نشو کولی ګرانو زده کوونکو په لومړۍ مرحله کې دا څه کیږي د دې نه څه لاسته راځي د دې نه الکین لاسته راځي یعنې په الکین کې بیا ایتلین لاسته راځي نو دلته یو هایدروجن دلته نصب شو یو دلته او یو هم دلته نصب شو نو CH2 دوه رابطه CH2 نو که بیا هم مونږ دا څه وکړو ارجاع کو یعنی بیا هم هایدروجن مونږ نصب کو د دې نه بیا څه لاسته راځي د دې نه الکان لاسته راځي ګرانو زده کوونکو دلته کتالست څه ده همیشه د نکل دلته هم نکل او دلته هم نکل ده یعنی نکل د کتالست په حیث کار کوي او تاسو پوهیږئ چې کتالست څه ته وایي یعنی همدې تعامل ته چټکتیا راکوي مګر خپله نه مصرفیږي نو دې ته کتالست وایي چې دلته کتالست څه ده نکل ده نو ګرانو زده کوونکو کله چې بیا هم دلته هایدروجنیشن شي نو دلته لیکو بیا هم دلته څه ده نکل یو کتالست ده نو په پایله کې څه جوړیږي دلته دا رابطه یا دا اړیکه ماتیږي او هایدروجنونه هم دلته نصبیږي نو په پایله کې CH3 رابطه CH3 لاسته راځي چې دا خپله څه و دا الکاین و الکاین دا څه و الکین و او په آخر کې څه لاسته راغله الکان بیا د مرکبات نومونه د دې نوم اسیتلین و د دې نوم ایتلین و او د دې نوم ایتان د ګرانو زده کوونکو ښه ګرانو زده کوونکو خپل درس راټولوو چې نن موږ د ارجاع یا د ریډکشن په اړه وویل چې ریډکشن یا ارجاع هایدروجن نصبول او اکسیجن اخیستلو ته ارجاع یا ریډکشن وایي او موږ مثالونه هم کار کړو ګرانو زده کوونکو تاسو کورنۍ دنده د همدې درس کړنه یا فعالیت ده چې لاندې درې پوښتنې دي چې لاندې معادلې بشپړې کړې دي یعنې دا خپل کتابچه کې د هماغه څه چې ما سټپ بای سټپ تاسو ته کار وکړو مرحله په مرحله دا ټول خپل کتابچه کې نشانی کې او ولیکئ ګرانو زده کوونکو چې محصول یې څه ده نو بیا تاسو کولی شئ خپل کورنۍ دنده کومنټ کې موږ ته راواستوئ او که غواړئ د کتاب PDF ترلاسه کړئ د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجوده ده هماغه ځای نه ډاونلوډ کړئ د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره چینل سبسکرایب کړئ تر بله جلسې چې یو نوې موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم کامیابه اوسئ